جی او څه خلکو دا خبرې هم کړې دي چې دا خو ویډیوګان لتلې وه شومنټو لتلې وه. الحمدلله زه شومنټو له نه وم تللي او زه ویډیوګان له نه وم تللي. ما هغه ټایم ویډیوګانې نه وې شیر کړي څه ټایم چې ما باندې سختې راغلې د سعودي کوم چې پولیس والا وه هغې مطلب زه تنګولم او ما ټول عمر ویډیوګانې کړي دي فني ویډیوګانې مې کړي دي. یو نیم ویډیو به داسې چې ما کړي چې هغه چا باندې ښه نه لګېدلي دي نو هغه ویډیوګانې هلته ما نه دي کړي. هلته کې د الله په کور کې چې زه ویډیوګانې ونه کړم د الله د کور دیدار چې زه به چا باندې ونه کړم نو زه خو ډېر انسان نه شم. دا هغه خلک خبرې کوي کوم چې منافق خلک دا خبرې کوي او منافق خلک په ما باندې نه خوشحالېږي چې دا ولې الله پاک وغوښته او الله پاک په دې باندې ولې رحم وکړو. دا د الله پاک په ما باندې ډېر غټ رحم دی. او یو نیم خلک دا خبرې کوي چې لکه دا خو د ښځو په کپړو کې نو د ښځو په کپړو کې چې کوم دی نو ملګرو ګلچاهت پاکستان ته راغله او په منټ کې ویډیو اپلوډ کوي او کم الزامات چې دي هغه لګوي. هغه که د سعودي عرب حکومت دی او که زموږ پښتانه دي. کله وایي پښتنو راسه دا وکړه او کله پې بیا الزام ولګوي. لکه اوس تاسو ګورئ اوس په دې ویډیو کې دا څه وایي. اوس وایي چې د سعودي عرب کومه شورته چې وه کم پولیس چې وه هغو به وایي زه تنګولم. په هغه وخت کې ویل وایي کم پښتانه چې دي وایي هغه ما تنګوي. نو څه په دین اسلام یې پوه نه وي. اوس لا یو کومه راغلی وه په ویډیو کې ویل چې پښتانه هغه ماته کنځل کوي چې کومې ویډیو ما اپلوډ کړلي هغه کې زه پښتنو ته وایم چې زما سپورټ وکړئ. پښتانه وایي الټه ماته کنځل کوي. نو تا چې د پښتنو سره څه شروع کړلي هغه هم تا سره پښتنو شروع کړلي. پهله دې په تاریخ شیر باندې الزام ولګاو چې دې ما سره په مکه مکرمه کې داسې چل وکړو. بیا دې ویل اوس چې راغلي پاکستان چې زما سره پښتنو داسې چل ونه کړو. نو هغې باندې چې کم کمنټس پښتنو کړلي هغه هم ما وکتل ډېر زیات کنځلې راته کړلي. خو ستا هم په دین او مذهب څوک پوهېږي نه. کله یو څه وی او کله بل څه وی. نو دغه نوې ویډیو د ګلچاهت چې کومه راغله هغه هم موږ تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ.